سلامونه او نیکی هیلې. زه مسافر الله افغان ټیک په هغه لحاظ ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. ویډیو شروع کول نه مخکې ټولو هغو ملګرو څخه ګزارش دی کوم چې نوي دي زموږ د فیسبوک صفحه او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ او بیا صفحه باندې کلیک وکړئ. نن زما موضوع دا دی چې څنګه کولی شو چې د واتساپ خبریز میسج چې کله موږ ته راشي، پیغام چې موږ ته راشي، نو موږ څنګه کولی شو چې هغې اواز اتومات ډول کم شي. ځینې میسج داسې چې هغه ډېر حساس وي یا راز وي یا څه خاصې خبرې وي، موږ نه غواړو چې زموږ خواته څوک ناست وي یا زموږ بل ملګری هغه زموږ اواز واوري. نو هر کله چې ستاسو دغسې میسج راسي، نو کله چې په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ، نو فوراً هغه خپل غوږ ته نږدې کوئ. نو په دې سره پراکسي سینسر چې کوم دی، پراکسیمیټي سینسر کوم چې دی، هغې وجې نه دا ستاسو به دا اواز کم شي. نو زه تاسو ته ښیم چې پراکسیمیټي سینسر څه شي ته ویل کېږي او کومې وظیفې کې دی. او دلته یو J7 Pro موبایل یو عکس دی. نو دا ما اوپن کوم او دلته دا تاسو ته ښکاري چې دې ځای کې دا یو دوه علامې ښکاري. نو دې کې دا دې طرف ته چې کوم علامه ده، نو دې ته پراکسیمیټي سینسر وایي. نو دا چې کله موږ غوږ ته نږدې کړو، نو په دې خاطر باندې زموږ دغه اواز سلو شي. نو هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زموږ دا ویډیو خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ. که چیرې ستاسو څه مشکل لرئ، نو پلیز